د سیمې هیواد او د نړۍ تازه خبرونه هر غړي د کندوز رادیو څخه مه هېروئ. السلام علیکم. د کندوز رادیو درنو اوریدونکو ستړي مشئ. په مړم د کندوز رادیو څخه د دې ساعت تازه او مهم وروستي خبرونو ته نن شنبه د کبیا د هود د میاشتې شپږیشتمه د 2023 میلادي کال د مارچ د میاشتې 14 نیټې سره سمون لري. روانه خبري ساعت درته زه سیر احمد سر وړاندې کوم. هو په سر کې هم د څو مهمو خبرونو سره ټکی. د ښار کې نږدې 3000 کورنۍ د څښاک له پاکو اوبو برخمنې شوې. په ننګرهار کې د ځمکې په سر د خپلمنځي شخړې له کبله شپږو کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. او روژاو جګړه نتنیاهو پر رفح ښار کې د برید طرحه تصویب کړې. اوس هم بشپړ خبرونه. د ښار کې نږدې 3000 کورنۍ د څښاک له پاکو اوبو برخمنې شوې. د کلي بیا رغونې او پراختیا وزارت په تخار ولایت کې د څښاک اوبو د 8 شبکو د جوړولو خبر ورکړی دی. دغه وزارت ویلي چې د تخار مرکز او ورسج رستاق فرخار چال او خواجه بهاودین ولسوالیو کې د یونیسف مؤسسې په مالی ملاتړ د سباندې 40 میلیون افغانۍ په لګښت د اوبو رسولو د 8 شبکو چارې بشپړې او ګټې اخیستنې ته وسپارل شوې. یاد وزارت د غزرات زیاته کړې چې په دغه شبکو کې شپږو ژورو ساحګانو کیندل، په ارتفاعي او ځمکني بڼه په 9 اوسپنې کانکریټي زیرمو جوړول، د اوبو 1498 نل لیکونو نښلول او د 440,425 متر په اوږدوالي د پایپ غځول شامل دي. د سرچینې په وینا د یاد شبکو پر بشپړېدو سره د مرکز او نوموړي ولسوالیو 2830 کورنیو د څښاک پاکو اوبو ته لاسرسی پیدا کړی دی. سرچینې په وینا یاد شبکو په بشپړېدو سره د مرکز او نوموړي ولسوالیو 2830 کورنیو د څښاک پاکو اوبو ته لاسرسی پیدا کړی دی. په ننګرهار کې د ځمکې پر سر د خپلمنځي شخړې له کبله شپږو کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. ځایي چارواکي په ننګرهار ولایت کې د ځمکې پر سر 2 کورنیو ترمنځ په خپلمنځي شخړه کې شپږو کسانو ته د مرګ ژوبلې اوښتو خبر ورکړی دی. د ننګرهار ولایت د امنیه قماندانۍ ویان حافظ مولوي عبدالبصیر زابلي رسنیو ته ویلي چې د ترینور ولسوالۍ په عملي کلي کې پرون ناوخته 2 کورنیو ترمنځ د ځمکې پر سر شخړه شوې ده چې له کبله د یوې کورنۍ 3 کسان وژل شوي او د یوې ښځې په ګډون 2 تنه نور ټپیان شوي دي او د بلې کورنۍ 1 تن زخمي شوی دی. زابلي زیاته کړه چې له پیښې سره سم د یاد ولسوالۍ امنیه قماندانۍ منصبینو سیمې ته ځان رسولی او ټپیان د درملنې په موخه حوزوي روغتون ته انتقال کړي دي. هغه همدارنګه ویلي چې امنیه منصبینو 1 تن قاتل په زخمي حالت کې نیولی او پاتې کسان له سیمې تښتېدلي چې د نایولو په مخه یې هڅې روانې دي. درنو اوریدونکو په خبري غړي کې اوس هم یو بهرنی خبر. روژه او جګړه نتنیاهو پر رفح ښار کې د برید طرحه تصویب کړې. نن شنبه د روژې مبارکې پر شپږمه د غزې په بېلابېلو برخو کې جګړه روانه ده او د وروستیو راپورونو له مخې تر دا مهاله پکې شاوخوا 40 تنه فلسطینیان شهیدان شوي او لسګونه نور ټپیان دي. ورته وخت د اسرائیل او د صهیونیست رژیم لومړی وزیر بنیامین نتنیاهو ویلي غزه کې پر رفح ښار کې 1.5 میلیونه فلسطینیان پکې میشت دي. د عملیاتو تر سره کولو طرحه تصویب کړې ده.
فرانسې او هالند د اسرائیلو د دغه طرحې د پلي کولو پر خبرداری ورکړی او د امریکا بیا د اسرائیلو د دغه طرحې پر وړاندې له احتیاط څخه د ډکې خبرې کړې دي. دغه راز الجزیرې راپور ورکړی چې حماس غورځنګ د اوربند د ټینګېدو لپاره نوي شرایط وړاندې کړي، خو اسرائیلي رژیم رد او پلاوی بیا ځلې دوحه کې دي تر څو وکولی شي د خپل اسیرانو ورخوشي کولو او اوربند د ټینګښت په اړه یو جامع پایله ترلاسه کړي. درنو اوریدونکو، په خبري غړي کې راټول شوي مطالب همدومره ول. تر بیا ښه وخت، لوی علامه ملشه.